نور چې نه لم داسې هغه را باندې راغی چې یو ورځ کې نه لږ ته لاړم دی ته مې کړ مزار شلغم پاڼې وخورئ چې دغې باندې ماړه شي ډوډۍ خو نشته دغه وخورئ بیا همداسې مې هم کړل چې کې نه لږ ته تللې وم چې راغلل دی ته مې کړل وایي ډوډۍ دغه شلغم پاڼې وخورئ نو ډوډۍ د کمه کم درته کوم کور کې زه ناست یم دغه اطاق تاسې وګورئ چې دغه خور اوسېږي د اطاق حالات ورته وښیم دا د اطاق حل دی دغه خور اوسېږي او دغه حوضمندو دغه دوه بچي دي دغه دوه لورګانې دي نور خورې خاوند دی چېرته دی خاوند مې دا 3 کاله کېږي چې مړی ژوندی ورک دی او دغه دوه بچیان مې دي او دغه کوټه ده او دغه هغه دی او ډېر سخته هغه را باندې تېرېږي نور زندگی مې ډېره خرابه ده معلومات یې نشته دی چې دغه ځای کې دی مړی ژوندی ورته چې یا مړ دی یا ژوندی دی دونه خبرې راته نه راځي نه 3 کاله کېږي چې مړی ژوندی خو دا څوک چې په هغه کې راته په هغه کې راولېږي چې دوی چې نه لري دا ګاونډیان نور چې نه لرم داسې هغه را باندې راغی چې یو ورځ کې نه لږ ته لاړم دی ته مې کړ مزار شلغم پاڼې وخورئ چې دغې باندې ماړه شي ډوډۍ خو نشته دغه وخورئ بیا همداسې مې هم کړل چې کې نه لږ ته تللې وم چې راغلل دی ته مې کړل وایي ډوډۍ دغه شلغم پاڼې وخورئ نو ډوډۍ د کمه کم درته هلته چې راغلم یو کور ته مې ولګېد هغې ویل موږ نه ده پخ کړې نور همداسې ژړل یې راته دواړو ژړل کالي به د خپلو خپلوان دا ګاونډیان یې راکوي نو څنګه وکړم دغه لورګانې مې هغه کوم چې که څوک د چا ته به یې ورکوي چې چا ته به نه یې ورکوي همداسې ولګېد تندې تېروي ولې نه جاړي خو څنګه وکړم د کمه کم نه د خپلو خپلوان چې داسې وخت کې څوک چا سره مرسته کوي هېڅوک نه کوي هېڅوک مرسته نه راغلی چې ولګېد تندې داسې تېرې شوي دي دغه راته داسې جاړي وایي ما ته ډوډۍ ما عزت ته د کمه کمه دغه که مخکې راته یادېږي زموږ پلار نو څه شو ما عزت څخه خو مړی ژوندی ورک دی وایي څنګه د خلکو پلارونه شته د زموږ نشته دی پلار تپوس کوي هو دغه یې کوي دغه لا نه پوهېږي هغه یې کوي د دې پلار په یادېږي د دې په یادېږي که نه دغه لوړه وه دغه 5 میاشتنۍ وه او هغه لږ غټه وه هغه خپل په نیشه باندې به چېرته به خو د دوی به هغه کېدل چې دا زموږ پلار دی خو داسې وایي که نه چې څنګه د خلکو پلار شته زموږ نشته دی زموږ پلار نه څه شو عزتمندو د دغې ماشومانو پلار دا 3 کاله کېږي چې ژوندی او مړی ورک دی په دې اطاق کې اوسېږي به دا ګاونډیانې چې څه پاخۍ ورته لږ ورکوي په چا پلار دې یادېږي هو په چا ستا پلار دې یادېږي بچا پلار دې غواړي چې راشي غواړي نو زموندو بس ماشومان دي چې د بل ماشوم پلار وګوري چې هغوی سره مینه وکړي محبت وکړي ویې نازوي او څه ورته راوړي نو دا هم ماشومان دي د دې په زړه کې به یوه خبره راځي چې کاش چې زموږ پلار وی او دا خبر په زړه کې به هم راځي چې زموږ پلار چېرته دی مور نه تپوس کوي یو ورور خورې ما ته یو ورور ویلي چې دیو ته څه مرسته م راوړې ده ول دغه مرسته در کومه خورې چې هغه پیسې به درکړمه نو چې تو بیا کولی شي خپلوالي زموږ دغه پیسې ورکوم چې تاسې ګواه اوسئ ورځمندو دغه پیسې به دغې خور ته ورکم دغې ماشومانو دپاره یو څه راوړي کمندو تاسې ګواه اوسئ دا وخل خورې دا 3850 روپۍ دي خورې دعاګانې کوه ټول اول تاسې سره بیا دا چا چې کومک کړی دوی سره ټولو سره چې خدای ښه وکړي چې موږ په یاد یو موږ سره کومک وکړو موږ سره هغه وکړو دا د بچیانو هغه یې را سره وکړه زموندو تاسې کولی شئ چې په 15 روپۍ د دې ژوند وژغورئ هغه ورونه چې بار دي زما په ویډیو کې سبسکرایب بټن راځي دغه بټن سبسکرایب کړئ نور ستاسې د اکاونټ نه به هر میاشت 15 روپۍ زما اکاونټ ته راځي او انشاءالله هغه 15 روپۍ به په دغسې اړمندو او ناچارو کورنۍ باندې به یې سپارم او یو څه به ورته اخلم